السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقرآن کې الله رب العالمین په سورة التحریم کې فرمایي چې اے مؤمنانو، خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د داسې اور نه وساتئ چې خشای کې انسانان او تیږې دي، او داسې سختې او مضبوطې ملایکې ورباندې مقرر دي چې هغه د الله رب العالمین بالکل نافرمایي نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو کس په تاسو کې مسؤول او ذمہوار دی. په لحاظه هر پلار د خپلې کورنۍ او خصوصا لور او زوی د تربیت ذمہوار دی، او دا ورباندې فرض چې دا خپلو بچو ته صحیح اسلامي تربیت ورکړي، او که ورې نه کړي دا د الله رب العالمین په حیث باندې ګناهګار او ملامت دی. نو زما مسلمانانو وروڼو، دغه بچیان الله رب العالمین تاسو ته نعمت درکړی، او د دې نعمت شکریا هغه تاسو نه غواړي، او شکریا هغه یوازې دا نه چې بس الحمدلله ووایي، بلکې عملي شکر ویستل پکار دی. او عملي شکر هغه دا دی چې دغه بچیان د الله رب العالمین په دین باندې پوهه کړي، او د دوی هغه ذهن آخرت جوړ کړي. لکه څنګه به یې سلف دا کار کاوه چې هغوی به د خپلو بچو فکر او سوچ هغه به جنت او جهنم جوړاوه. نو زما وروڼو ماشومانانو، تاسو باید اول د الله رب العالمین او بیا د خپلو پلارانو شکریا ادا کړئ، او په دې باندې پوهه شئ چې ستاسو پلاران په دې خوشحالېږي چې تاسو دینداره د قرآن او د حدیثو عالمان او خادمان شئ. الله رب العالمین موږ او تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین موږ او تاسو نبي علیه السلام په قدم روان کړي. جزاکم الله خیر، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.